ګل پاچا د ذکر نمبر 800 اوس بل سره مستاس یو داستان وای
پکو تاثیر
کله غوښتونکی و د آزاد پښتونستان یم او خلک سیالي کوو د مخ پر کومو جاړمه راځه چې دواړه غم شریک وو جواز ما په لمبو مسې د ظالمه او د چا بیا نور صورت خوښېږي ما یې په سترګو کې مزې منځلې دي فرمایش د خیسه ګل پاچا دکان نمبر 808 كل الغلام محمد أو شكوي ونو توبك جنگا والخلعنا هدا كل الغلام محمد أو بادي تابو ديرو جلدنا دا كل الغلام محمد أو بادي كل الغلام محمد أو خدي أدوي مينكا شغم دلقرز مين هدا كل الغلام محمد أبادي كانوا برو بدرو لنودا كل الغلام محمد أبادي
ژوند په اور کې تېروینه ده کونړ غلام احمد باډي ځان وړو بد راوړنه ده کونړ غلام احمد باډي दादा तबा उसके गिनो दा कुनर गुलाम अहमद बाड़ी तपुड़िया जली दिनो दा कुनर गुलाम अहमद बाड़ी आखिर मां बचा लाल की कुनर गुलाम अहमद सचुए दास्तिना गरुड़िया गुलाम अहमद बाड़ी गुलाम अहमद औजी बांजागी गुलाम अहमद बाड़ी ज़ान वड़ो बद रावड़िया दा गुलाम अहमद बाड़ी फरमाइश द खैसा गुल पाचा दुकान अता सवाया गुलना जिनकी गिनुल पखूद दा क्या मदुला शनिवार मुझसे पानू खिलाफ मल जान पदे सुखल के कसम पे राम नौड़ रावड़ा दमिने खबरी पुशरा जुनौड़ रावड़ा में साद कसम पैगाम नौड़ रावड़ा दमिने खबरी पुशरा जुनौड़ रावड़ा जिले कसी जमा दखाना डेरे वर्ते सा जिले कसी जमा दखाना डेरे वर्ते सा नुमरे पे अख्तराम शाह सलाम नौड़ रावड़ा नुमरे पे अख्तराम शाह सलाम नौड़ रावड़ा वो दमिनी खबरे पुराज नौड़ रावड़ा
خبر پدراز نوڑا راوڑا پلو پلوشو کی امانتی ورته اوسا پلو پلوشو کی امانتی ورته اوسا دې سالیار تا سوغات نوړ راوړا اونچې د سالیار لا سوغات نوړ راوړا د مینې خبرې پډراز نوړ راوړا پدراز نوڑا راوڑا ومچ دلیل پا شوگرو کی خپن کی ومچ دلیل پا شوگرو کی خپن کی ونی منی مشپو کی زہالو نوڑا راوڑا ونی منی مشپو کی زہالو نوڑا راوڑا دلیل سے خبر پدراز نوڑا راوڑا داستان دے چغٹیار پسوے پلا گورشی او خلقوائے پجراب کی جوہر نشتا اشارات سودر تکوما خوبصورتو یو بالکا د پیر بابانو
دو بپچولو او پسارانو ټوله لوزي په سودانو شل په دې بال کې شیدانو
کې ټول کو پروانو
کې دې زمانه غبالا کوم داس دا دبا او پھر بابا کٹ کو لشپیدل اوچت کوالا وما غدم شورنا اسل سبا سبا داور تاد پھر بابا پزو قائل دے او پرد کونا قصت لگوا چارا خوشی دل دے دیر سخت د عشق پلندرے ساد ظلما یہ مزار دل زما زما او صوبوی خواروزار دل زما ساد ظلما یہ مزار دل زما صوبوی خواروزار دل زمان چدخ کلاب پدام کیا سر شما ہونا بنا ہو دا دنیا پا تکبیر شما قسمت پہنگار دل زما زما او صوبوی خواروزار دل زما قسمت پہنگار دل زما زما صوبوی خواروزار دل زما او صوبوی خواروزار دل زمان چدخ کلا پدام کیا سیری
نابنا هو د دنیا په تقدیر چې د ښکلا په دام کې اسیر نابنا هو د دنیا په تقدیر یم د عذاب کې د چار دل زما زما او صوبوي خوار او زار دل او د عذاب کې د چار دل زما زما او صوبوي خوار او زار دل زما عذاب کې د چار دل زما زما او صوبوي خوار او زار دل زما وکړه قسمت پار پار دل زما زما ګران اوریدونکو کدا پټه د چا خوخي خالد مارکیټ کې پدارا بازار کې 3 نمبر دکان کې د باچا صاحب په دکان کې تاسو کولې شي پدارا بازار کې خالد مارکیټ کې 3 نمبر دکان د باچا صاحب سید حضرت باچا دکان خیر دې درته او پدې کې ساز نو چې جنود شاه خو خړې شهزاده نو بې مهره او دیار لسو در 500 زما ورورا او چې به مو څنګه لیدو په ماغې
شو او دومره وي رواوینا کوي ترسون کته یاد لرئ دره بازار خالد مارکیټ د باچا دکان د محبوب سنارو سما
ورځي کوم تنایتا د هلار د مرشم جهالتا هوډي په قدرې بیا راوستم کابلا او په درنه قدر وړل وطن تا او د خپل پلان کې کور کلی او مسکن تا یو په حال شان شوکت سره د پړ شمیاله او ګرځېدم اوس په یو ځای کې مسکن شمه او خپه نشه ناشته د مهربانه هم رحیمه وهم رحیمه وهم رحمانه د زمان دیر شي دا د چغټي وټي وایم یالا او مال لالا پس من خلق خندل دینه او طلب پردم ته بلا شما غم پر خدا لشما سمرا سره دینه منگل خان خواہ منگل املا در خان دیالا او دا کلا دا اجردا دی سار خان دی دو تک جاندر میں طول دا اجتماع دی او یو مرگرے وی زما بلوال زما دی وی مودلا میں دا ٹوپک او دا سکی گل دیالا ورسوچا ورته وایا او زما دړ حرام تا د خدا غواړي او ډېر په پام که غلام دا داخل دی ویم بل څوک نه دی او په مماندو کې یو خیل دی خپل یاران دوستان یې خلیصه ګرداو ته او کوزه نشه بیړې خبوزه پایاو ته او بیا فخر ملک راغواړئ کامینه او دا خړې ټوپکم تاو کې د حجرې نه او یادوي مې دا سله چې په جلا کې واله او کله کله خوشحالي او په خندا کې او بیا د تېر چا یادونه مخې برسېږه او چې دنیا دا لږه
پاتې وړي رتیره سره مې ځان اشنا کوونه سلام وایم زما تور محمدالله ته او خوشحاله شه زه د خپلې قلعه خواله خدای تعالی مې سپاري و لوی واړه دي ماله ګران او که ځوانان او که زاړه دي قال للاله مورته جاړي والا او کمیس مې زور ډول ورپلې کېږي ډولونه یاره د جګې او ښځې خور که او د پلو لاندې سره غلی او تېروینه او چې په مودې خورېدل پتا پتا شواله او نه ماشم زه به مې څنګه په قرار شي هغه کله به حرام جوړ شي کولی وي یاله او لکه زه چې د خوبانو توره دار شي ما خود خیلندار وکړي او چې شلمنګې ته د عام کړ زنګنونه او رامعلومېږي اجل راغی او یار په غضب او کته کوي چې چغاخونه د دریابونو لامبوزونه
شي فرنادو دبدي وسميالا او مگر سرد پیار کن منوما خدا دمن جانا راکی ویم چپ سپیڑی اومنا دمیوڑینا ویم شب دیو سڑی منم دیالا سنی میں قیسو پمینو بیادی دینا غلام جل مصر دے من دے قربان کم گوخی گوخی کارندا میں دلار نظرانہ دا ما کسن پختنوال پرنخی خدا را کڑیو دی مدخ خزانہ دا اب اکڑو را لغو کیو دا بیان دے اوچ دیننگی پوی مل گیو در بخو جندل شکولے زما خدا زادے نام نشان دے غلام جندل مصر دے من لے زلزل پوینو لمبیدلے خوب عام پختل گٹلے استقلال دے
لیدلې خاور د غېږې پرورده یم دغه خاوره مې لاله د مجنون یم قربانې لره زړه مده یم او زما په خپلواکۍ په ښه قانون یمه خو زما ملنګ جان دا هدف پیمانه دی ما خپل ځان پښتونستان ته وربخلی پښتون زما روح پښتونستان دی او بدرو خطو ژوندي نشي کولی زما خدا دا دی نام نشان دی غلام جدل بیسل دی من دی فرمایش د خیسته ګل پاچا د دکان لمبر 880 سملار د دریا خان لاشه کپور تل شنور کېږي کنه پښتونه تبا ویخېږي کنه هغې په خپلو شجاعت کړی دی او په ټینګېمان لوړې مت کړی دی وطن هم تا نه قرباني غواړي نن ټول قامونه ازادي غواړي خوشحال خان یادې که تشنمونه خو نور جوړ کړه او بلوز پخونه پکې کور جوړ کړه پښتونه تبا ویښېږي که نه او نن ټول قامونه ازادي غواړي پاتې په غرونو کې یو شور جوړ کړه او بلوز پښتون ته پکې کور جوړ کړه خو خپل نامه پورې شرمېږي کل پښتونه تبا ویښېږي که نه اجمل خان ته اولادونه نشته او یا د زړه قطرې سرونه نشته دی خو د قامو نسخه دې غواړي نن ټول قامونه ازادي غواړي ولي خانم په دې کې تونه که نه او ستاسو په سر چا سره جنګ دی که نه خو د سپنیار د ټکور جوړ کړه او بلوز پښتون له پکې کور جوړ کړه پښتونه تبا ویښېږي که نه او نن ټول قامونه ازادي غواړي پاتې په غرونو کې یو شور جوړ کړه او بلوز پښتون له پکې کور جوړ کړه قسم دښمن اوس به رسوا کېږي کل پښتونه تبا ویښېږي که نه مفتي محمود هرمان غواړم بس یو آزاد پښتونستان غواړم که د سرو وینو سره لښتې غواړي نن ټول قامونه ازادي غواړي داخله پورته چې پښتون خبر که او د ملنګ جان د شعر درسونه ورکه د
سورګرانو په سرور جوړ کا بلوس پښتون پکې پښتون تباہ وخېږي کنه تو قابونه آزاد غواړي پات پورن کې سور جوړ کا بلوس پات پورن کې سور جوړ کا بلوس پښتون پکې په فرمایش د خیسه ګل پاچا اوس به د حجرې مجلس یو څانګه تاسو اورئ د دکان نمبر 880
खबर विचार